زیر قبر سلطان محمود غزنوی که است، زیر قبر خودش یک گنبد دیگه است. د لمانځه لپاره اودس کوي دلته لنډ نږدې د سلطان محمود روضې ته یو جومات هم جوړ شوی ده. نو دا حمام چې دا هم یو تاریخي ارزښت لري ځکه چې بیخي زیات وخت کېږي چې همدا حمام دلته ستا راځه. یه خاطرات افغانستان شاید داریم. دلته مې کمره ورته اینې نه کپسي. ماشاءالله بیخي دومره لوړه ګنبده یې جوړ کړې ده. مخکې دلته یو سپین ږیري ما ته وویل دا یې د روسانو په وخت کې څو توپه وویستله، خو توپه وایي تاثیر پرې ونه کړو، ونه نړېدله. نو ته کمره دې مخته راوړه، تاسې د همدې دیوالو سور ته وګورئ، ډېر زیات سور لري. نو په دې باندې هم ډېره زیاته ښکاري ښکلې ده او ډېر جالب ځای ده. راځو همداسې پر مخ باندې ځو، داسې سلطان محمود غزنوي قدرمنو لیدونکو، موږ د سلطان محمود غزنوي روضې ته راغلي یو. لکه څرنګه چې زه څه ناڅه معلومات لرم، دا د سلطان محمود غزنوي قبر چې تاسې وینئ، کله چې علاودین جهانسوز ټول غزني ته اور ورکړ، نو ده دا غوښتل چې راشي او سلطان محمود غزنوي جسد د ده له قبر څخه راوباسي او هغه هم وسوځوي. خو بیا په هغه وخت کې کوم کسان چې دلته شاوخوا اوسېدل، دوی راولاړ شول او د سلطان محمود غزنوي تر قبر لاندې داسې یو ژور ځای وکینده او د سلطان محمود غزنوي جسد یې هغه ځای ته ور وځړاوه. نو کله چې علاودین جهانسوز راځي او قبر ګوري، نو ده ته هلته هېڅ هم په لاس نه ورځي. نو دا قصه ما ډېره مخکې اورېدلې وله. اوس کوم بابا چې تاسې وینئ له موږ سره، دی خپله په همدې زیارت کې دلې وظیفه لري، همدلته اوسیږي. له دوی سره په دې تړاو باندې خبرې کوو. د مورد عزیز بین انتهای ما دیگه معلوماتم بدهید که زیر قبر سلطان محمود غزنوی چیز است یا نیست؟ زیر قبر سلطان محمود غزنوی که است، زیر قبر خودش یک گنبد دیگه است. گنبد دوم است. گنبد دوم در مابین گنبد دوم خودش است. بسیار خوب. مانند همزی گنبد است، از اینکه کمک خود پخش است. از گنبد بالایی که در پخش است در پایین قبرش. بسیار خوب. خود یک زنگوی در بسته است، یک شو، یک نجار نشانم دار به زخو، سه شو زخو نشون دار که بیا که من زنجیر ما خطا خورده بیا رو بسته کن. شو اول که امود، روز اول که امود زنجیر در دروازه که رسید نایسته پیدا رو. شو دوم که خواهو دید گو بیا
گفت مرا نام لا شب سوم که من گفت یک دروازه ما درست گفت زنجیر بر بسته کن زمو بسته که گستاگلان هم داشت از قریه کلالا بود. خب بسیار خوب. دو گنبد پایین قبر سلطان محمود غزنوی که است، در اونجا میل کس رفته میتونه یا نه؟ نه رایش معلومات نیست ولی دیگه زیر خاک شده. خب بسیار خوب. یعنی رایش بیخی گم شده؟ بیخی رایش گم شده. تا نوزی تا کس تف تلاش نکرده که راه را پیدا کنه؟ نه تا وقت کس پیدا نتونست. خب بسیار خوب. خودت هم اونجا رفته یا نه؟ ما خودم تا نزدیکش رفته. و تو میگی که در اونجا یک دروازه ساز بود، دروازه ساز ما پیش رفته نتونستیم. و چرا؟ شاپرک بود، شاپرک کلان و شاپرک و چیزا دیگه نمیله که پیش بری نه؟ کله چې د تاریخ پاڼې اړولو هغو نومونو سره مخ کیږو چې نه یوازې هیوادونه یې جوړ کړي بلکې د زمانې ذهنیتونه یې هم بدل کړي. له دې نومونو یو هم سلطان محمود غزنوي دی، یو داسې پاچا چې توره دین سیاست او علم یې سره یو ځای کړي وو. سلطان محمود په 1981 میلادي کال کې د غزني په ښار کې وزیږید. د سبکتګین زوی و چې په خپله د یو ترک غلام له مقامه تر پاچاهۍ رسېدلی و. کله چې په 1998 میلادي کال کې د سلطان محمود پلار له دنیا څخه لاړ، دی د غزنوي سلطنت واک ته ورسید. خو محمود یوازې وعدي پاچا نه و، د سلطنت فکر تر سیمو پورې محدود نه کړ. د یو تمدن جوړاوه. د هغه ستراتیژي یوازې جګړه نه وه بلکې فرهنګ، علم او اسلامي هویت و. سلطان محمود د تاریخ په حافظه کې د هغو 19 بریدونو له امله هم مشهور دی چې پر هند یې وکړ. دا بریدونه یوازې د غنیمت لپاره نه وو بلکې د باور درلود چې اسلام باید خپور شي. البته دا فتوحات د هندوانو لپاره ترخه یادونه دي خو د مسلمانانو لپاره د اسلام د بریا نښان ګڼل کیږي. د سومنات مشهور معبد چې د هندوانو مقدس ځای و د محمود له لوري ویجاړ شو چې د هغه د دیني غیرت څرګندونه هم بلل کیږي. په داسې حال کې چې اروپا لا د منځنیو پیړیو تیارو کې وه، محمود غزنی د علم او ادب په مرکز بدل کړی و. د هغه دربار د شاعرانو، علماو، ریاضي پوهانو او ستورپوهانو ځای و. د البیروني په څیر مفکرین او د فردوسي په څیر شاعران د هغه په دربار کې اوسېدل. که څه هم محمود او فردوسي تر پایه ښه نه و سره جوړ. غزني هغه مهال د اسلامي نړۍ یو د مخکښو فرهنګي ښارونو څخه و او دا مقام محمود غزنوي ورته ورکړی و. سلطان محمود غزنوي د یو حاکم په توګه فقط فاتح نه و بلکې یو ستر مدیر، سیاستمدار او فکري مشر و. د غزنوي دولت بنسټ دومره قوي کیښود چې د هغه له مرګ وروسته هم دا دولت لسګونه کاله پاتې شو. هغه په 1030 میلادي کال کې له دنیا لاړ خو میراث یې ژوندی پاتې شو. که د غزني د ماڼیو په دیوالونو کې نه وي نو د تاریخ کتابونو، فرهنګي اثارو او فکري جریانونو کې خامخا شته. سلطان محمود غزنوي یو داسې شخصیت و چې دین، سیاست او تمدن ته یې یوه نوې بڼه ورکړه. د توره هم پورته کړه، قلم ته یې هم درناوی وکړ، علم ته یې ځای ورکړ او ښار یې په تمدن بدل کړ. دا ټولې ځانګړتیاوې یو سړي په یو وخت کې لرل. اسانه خبره نه ده خو تاریخ دا منلې ده چې محمود غزنوي دا کار کړی و.